السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو، نن درته دا طریقه ښیم چې څنګه کولی شو په ټلګرام کې سټار واخلو، یعنې د ټلګرام سټار واخلو چې په ځینې بوټونو کې دا پکارېږي. نو دوستانو، د دې لپاره تاسې خپل ټلګرام را خلاص کړئ. نو دا طریقه تاسې وینئ، په همدې ترتیب به مخته راسئ. دلته چې راځو ګورئ دوستانو، موږ کولی شو له دې ځای نه هم واخلو، کولی شو له سایټ نه هم واخلو. نو راځو زه تاسې ته په سایټ کې ښیم. تاسې به دا لینک د ډسکرپشن کې پیدا کوئ یا هم په ټلګرام چینل کې دا لینک شته، تاسې به له هغه ځای نه هم پیدا کړئ او دا لینک به را خلاص کړئ. pregament.com به تاسې په یوټیوب کې یا په براوزر کې را خلاص کړئ. pregament.com دا به په یو براوزر کې را خلاص کړئ. هغه نه وروسته به سرچ وکړئ. دا یو څه لوډ اخلي دوستانو. هغه نه وروسته به دوستانو داسې صفحه تاسې ته راځي. په دې کې دوستانو کله چې زموږ چینل مونیټایز شوی وي، نو دلته موږ ته هم هغه ټون دی راکوي. نو دوستانو، خرڅولی او رانیولی سي خپل دغه ټون دلته، او تاسې کولی سي یوزر نیم واخلئ. هغه د دې لپاره مختلف اپشنونه دي. نو زه غواړم سټار واخلم. د دې لپاره تاسې په کنجک دا 3 لیکو باندې کلیک وکړئ. دلته خپل والټ ورسره لومړی کنکټ کړئ. ما وختي کنکټ کړی دی، تاسې هم کنکټ کړئ. دلته صحیح دوستانو، دا مو چې کلیک، هغه نه وروسته هر څو سټار مو چې اخیستل هغه به تاسې ورته انتخاب کړئ. زه 50 ثانیې اخلم تر څو تاسې ته طریقه وښیم. نو دلته به دوستانو انټر ټلګرام یوزر نیم کې به تاسې خپل د ټلګرام یوزر نیم ورکړئ. دا څنګه ورکړئ؟ د خپل ټلګرام ته به راسئ، دغه یوزر نیم وینئ دوستانو، دا به ځان سره کاپي ونیسئ. دا مو چې کاپي ونیو، دلته به یې ورته پیسټ کړئ. چې پیسټ مو کړه، دغه اول آټ علامه چې ده دا به ورنه لرې کړئ. چې دا مو لرې کړه، هغه نه وروسته به تاسې په بای 50 ټلګرام سټار په دې باندې به کلیک ورته وکړئ. هغه نه وروسته مخکې تاسې باید دا لومړی سرچ کړئ تر څو ستاسې یوزر نیم دوی درته پیدا کړي. داسې نه وي چې غلط سي. که چېرته یوزر نیم غلط کړي، کیدای سي بل چاته ورسي. کله چې دا یوزر نیم پیدا سو، عکس خپل د تاسې راغی، نو هغه نه وروسته به تاسې څنګه وکړئ؟ دلته به هغه مو چې چک کړه، هغه نه وروسته به په بای 50 ټلګرام سټار دا باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړه دوستانو، تاسې ورته انتظار سي تر څو دا صفحه مخته لاړه سي. دا یو څه لوډ اخلي دوستانو. که چیرې نټ مو تیز بیا زر کار کوي، یعنې تیز کار کوي. انتظار ورته کوو تر څو موږ ته بله صفحه مخته راخلاصي. دا تاسې سیده ټون کیپر ته بیایي. په ټون کیپر کې باید تاسې 0.15 ټون ولرئ تر څو تاسې سره دا درکړي. ګورئ دوستانو، ما ته دغه سټار چې دی دا یې راکړه. مثلا تر اوسه خو یې نه دي راکړي، دا ما ویډیو سکیپ کړې وه، نو په دې خاطر باندې اوس زه تاسې ته پروسه مکمله ښیم. هغه نه وروسته چې کله تاسې په بای باندې کلیک وکړه، هغه نه وروسته تاسې دې صفحې ته راځئ. دې صفحې ته چې راغلی، صبر ورته وکړئ تر څو دا موږ سره دا لوډینګ خلاص شي. هغه نه وروسته داسې صفحه درته راځي دوستانو. تاسې ته وایي چې آیا تاسې غواړئ دغونه ټون، یعنې 0.15 دې سایټ ته ولېږئ. نو د دې لپاره تاسې دا شی دې خوا ته په دې بغل کې راکش کړئ. داسې دې بغل ته راکش کړئ او نور یې پرېږدئ. خپل د ټون کیپر والټ دغه کود ورته ورکړئ. کود مو چې ورکړه دوستانو، دا پرېږدئ چې ډن سي. دا پروسه موږ سره تکمیل سو. دې نه وروسته به تاسې خپله ویب سایټ ته بیرته بیایئ. کله چې ویب سایټ ته بوتلئ، دلته دا کنفرم کېږي، یعنې دغه ټرانزیکشن دا دلته پوره کېږي. کله چې دا پوره سو، هغه نه وروسته موږ ته دا وایي چې تاسې 50 ثانیې د ټلګرام سټار واخیستل. نو دوستانو، دغه یو بله پروسه هم ده، دا هم تکمیلېږي. تاسې صبر ورته وکړئ. نو دوستانو، تاسې باید یوزر نیم کې غلطي ونه کړئ، یوزر نیم پوره او بشپړ ورکړئ. نو دا د دوستانو په کامیابۍ سره زما ټلګرام 50 سټار رانیول. تاسې کولی سئ په دې طریقې سره هم رانیسئ. او په بله ویډیو کې انشاءالله درته به دا وښیم چې څنګه کولی سو ټلګرام پریمیوم واخلو. نو دا طریقه دوستانو. اوس راځو زه خپل ټلګرام درته چې کوم چې ما ته 50 سټار راکړه. په اول سر کې خو زما سټار 0 و. اوس وګورئ چې 50 سټار یې ما ته راکړي. مطلب دا خو یې ما ته راکړي نه دي، خو ما صرف رانیولي دي. نو ملګرو، کله چې تاسې خپل سټار چک کړل، نو تاسې ته هم یو میسج د ټلګرام لخوا راځي چې تاسې د 0.15 ټون په اندازه چې 0.15 ډالر کېږي، د دې په اندازه تاسې ته یو چا ګفټ یا هم ډالۍ وکړه. نو دا ډالۍ خو موږ خپل ځان ته خپله کړې ده. مطلب دی داسې تاسې ته میسج کوي. نو په دې ترتیب سره تاسې کولی سئ خپل د ټلګرام سټار یا هم ستوري واخلئ. نو دا ویډیو تر بیا ښه وخت ښې شي. د الله په امان.